خویندورونو، مرګ حق دی او هر څوک چې ځان لري او هر څوک او هر شی چې پیدا شوی هغې ته به مرګ راځي. یو خو د ژوو مرګ دی، یو د انسانانو مرګ دی. نو انسان ته خدای پاک ډېر لوی مقصد ورکړی او دې نړۍ ته یې رالېږلی دی او دنده یې ورکړې ده. نو که دا انسان دې نړۍ ته راغی او څه چې ورته خدای ښودلي دي او خدای پاک ورته په خوب کې یا په آګاهۍ کې او یا په فکر کې نه دي، بلکې انبیاء ورته رالېږلي دي. نو چا چې د خپلو انبیاءو په قدم باندې قدم ایښی دی او د هغو راوړي پیغام ته حق ویلی دي او په هغې قدم چلیدلی دي، په نړۍ کې هم ښه ژوند لرلی او د مرګ نه وروسته هم چې خپل رب کومې ژمنې ورسره کړي دي هغه به ټولې ورکوي. خویندورونو، په هیر مو نه شي چې دغه نیشې چې د ژوند په منځ کې دي، یا د مال نیشه ده یا د چوکۍ غرور دی یا د سړو غرور دی یا د نور جایداد او د سرو سپینو غرور دی، دا ټول پاتې کېږي او مرګ راځي. عقلمند او هوښیاران هغه دي چې په نړۍ کې ښه ژوند وکړه او ښه ژوند هغه دی کوم چې خدای ورته ښودلی. یو په بل ظلم مه کوئ، یو د بل مالونه مه خورئ په حرامه، یو د بل حقونه مه خورئ په حرامه، یو د بل غیبتونه تهمتونه سپکې مه کوئ، یو د بل خپو ته کوهي مه کنئ، یو بل د کمر نه مه غورځوئ. څه چې ته یې هغسې بل دی، هېڅوک د هېچ چا نه کم نه دي. او کمو ظلم وکړه د الله د مخلوق سره، د الله د بندگانو سره، الله به درنه بدل واخلي. کومو د الله بندگانو ته خیر ورسوه، خدای پاک به خیر درکړه. کومو د الله بندگانو سره مینه وکړه، خدای پاک به در سره مینه وکړه او د مینې په بدل کې به داسې څه درکړه چې باور به مو نه راځي. عزیزانو، ویښ اوسئ، بیدار اوسئ. دا ژوند چې خدای درکړی د دې حفاظت، د دې ساتنه وکړئ او د چا نه ژوند مه اخلئ، د چا د ژوند نعمتونه د هغې نه مه اخلئ. الله مو ښاد و آباد لره. ژوندي اوسئ او ویښ اوسئ، یو اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله.